که هغه تاروت وي یا تانترا په برلین کې جادوګرۍ محبوبیت موندلی دی او دا د امریکایي کیتی کراچفیلد په ګټه دی چې مس لیلیان لوکس هم بلل کیږي. ځینې خلک ورته د حقوقي او مالی ستونزو او یا هم د ژوند له ملګري سره د مشکلاتو له امله ورځي او هغه ورته یو وړ جادویي لفظ یا منتر چمتو کوي. که موږ درته دغه منتر چمتو کو نو څنګه به یې کار کړې؟ زما هدف د ځان د ډاډمنتیا او دروني قوت لپاره یو منتر دی. دا جادو تر 100 یورو پورې لګښت غواړي. تر الفاظو او منتر جوړولو مخکې د مشتری د معلوماتو یو انځور ځان ته چمتو کوم. زه د بلور شکله موادو، بیلو بوټو او رنګونو په اړه فکر کوم چې باید ور سي. بیا داسې یو ترکیب وربخښم چې دغه مشتری ته ګټور تمام سي. زه د انرژي د راټولولو لپاره یو مهر یا نشان لرم چې ور باندې تمرکز کوم. هغې د جادو په هکله لومړی کتاب په 11 کلنۍ کې لوستلی و. د لیسې تر بشپړولو وروسته د نباتي دواګانو یو ښوونځي ته ولاړه. د شیشکو دغه کړوله د هغې په اند د مثبت انرژي د رابرسېره کولو یوه لاره ده. ما د دې کار د کولو قصد نه درلود، بلکې ورته راوبلل سوم. تل خلک راځي او راڅخه پوښتنې لري. هغوی راڅخه داسې الفاظ غواړي چې ستونزې یې حلولی سي. زه ورسره د هر ډول مرستو کولو اراده لرم. په تیرو 10 کلونو کې ویکټوریا هیګنر د نوو مذهبي خوځښتونو په هکله تحقیق کړی دی. په تیره د عصري شیشکو په هکله هغه وایي چې د ستر بدلون په یوه زمانه کې باطني علومو ته د خلکو علاقه زیاتیږي. جادویي کړو ته په حلقوي شکل پام اوړي. په 18 او 19 پیړۍ کې ابتدایي نښې پیدا کیږي، یعنی کله چې خلک له صنعتي کېدو سره په تماس کې راغلل. توماس واولس اصلاً بریتانوی دی خو تیر 8 کلونه یې په برلین کې ژوند کړی دی. د هانا جوی ګریوز یا کالت مادر یو دایمي مشتری دی. هغه ورته قطعې ګوري چې په ساعت کې ورڅخه 80 یورو هم اخلي. جادو او باطني کړوله زما د ژوند یوه لویه برخه ده. زه په ورځ کې د آرامښت او استراحت په موخه د رایکي لار تعقیبوم. زه تارو هغه وخت ګورم چې په ژوند کې کوم لوی فرصت ولرم او یا کومه پریکړه باید وکړم. هغه تجارتي پریکړې هم دي. د یو کال راهیسې کالت مادر د تارو قطو د کتلو په ذریعه خپل ژوند تامین کړی. د پاندمۍ پر مهال د برلین د باطني عقایدو چارې ګړندې شوي دي. هغه څه کړوله چې عام نه وي د کړکېچ پر وخت اوج ته رسیږي. هغه څوک چې عملي کوي د دې لارې له عادي ژوند څخه تښتي. کیتی کراچفیلد په دې نظر ده چې د خپلې پوهې څخه د نورو پر احساساتو او افکارو د مثبت اغیز لپاره ګټه پورته کوي. خو په خبره یې انرژي محدوده ده. په ما کې د داسې سرطاني غدې تشخیص وسو چې د د میوې شکل درلود، خو زه پوهیږم چې علاج په جادویي ډول نسم کولی. زه خلکو ته په ښکاره ډول وایم چې که دوی راته د خپل وضعیت شکایت وکړي نو زه ورسره د انرژي او عواطفو په برخه کې مرسته کوم، خو طبعا باید سړی ډاکټر ته هم مراجعه وکړي. But of course you need to be working with a doctor. I call upon Katrin Balthazar's ancestors. Anyone who cares and loves her. په ناډاډمنو وختونو کې د رواني لارښوونو تقاضا هم زیاتیږي. دا چې باطني کړوله په رښتیا هم مرسته کوي که نه، په پای کې د خلکو په باورونو پورې اړه لري.